د یو کلي یا خلاص موټرو ته د اسنادو ورکولو پروسه پیل شوه چې په لړ کې به یې هغه موټر چې تر دې دمه قانوني اسناد نه درلودل له دې طریقه به ورته 3 کلن قانوني اسناد ورکړل شي. خوست ولایتي چارواکي وایي دا چاره د امنیت په ټینګښت او د جنایي پیښو په مخنیوي کې اغېزمن ګام دی. دوی زیاتوي چې په پوره روڼتیا به دغه پروسه پر مخ ځي. په دې کې څو اړخونه چې هغه د ولس دپاره موږ ډېر ښه ارزولي دي او ښه نتیجه به انشاءالله ورکړي چې په دې کې به د هغه موټرو مخنیوی وشي چې په هغې کې غلې کېږي، په هغې کې اختطاف کېږي، په هغې کې نشي توکي انتقالېږي او په هغې کې وژنې کېږي. انشاءالله دغه به ټول کنټرولېږي. 2000 ناکام کوم ماډل چې وي د هغې دپاره 3400 روپۍ انتخاب شوي دي فی سلنډر، او کله چې د 2000 نه تر 2000 لاس کوله پره دا بیا 5400 فی سلنډر قیمت لري او تعین شوي دي. او د 2000 لاس نه ان تر 2022 پورې بیا 9400 فی سلنډر دا قیمت تعین شوی ده د وزارت له طرف نه. په هیواد کې د موټرو ثبت او رجسټر یا ریډ سټار شرکت ولایتي مسؤلین وایي د ټاکلې مودې څخه د خلک ګټه واخلي او د دې چارې سرته رسولو په پار ټول امکانات برابر دي. د موټرو د ثبت او بایومتریک پروسه 2 مرحلې لري. په اوله مرحله کې په 3 میاشتې کې د موټرو د اسنادو او د اشخاصو د ثبت او د بایومتریک پروسه مخته وړل کیږي. د دې وروسته 6 میاشتې بیا د جواز او د پلیټ توزیع کیږي هیوادوالو ته. نو د ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه دغه ده چې په دې پروسه کې ځان داخل کړي، غفلت دې نه کوي او کوشش دې وکړي چې پاتې نه شي. خوستي ولسونه د اسلامي امارت د دې ګام هرکلی کوي او زیاتوي هر قانوني اقدام ملاتړ کوي. ماشاءالله ډېره ښه پروسه راونه شوې ده. موږ د افغانستان اسلامي امارت نه ډېر مننده یو، بیا بلکې د ترافیکو مدیریت نه چې ټول هیواد کې دا پروسه راونه کړې ده چې دغه 3 کلنه اسناد ورکوي موټرو ته. اسلامي امارت څخه هم ډېره مننه کوو چې د پلیټونو ویش لړۍ پیل کړه. دی ویلو ده چې د یو کلي موټرو د ثبت او رجسټر پروسه په ټول هیواد کې پیل شوي چې په ټاکلې موده کې تمه ده یا د موټرو ته اسناد ورکړل شي چې په دې سره به له یوې خوا د خلکو وسایط قانوني شي او بل لوری به ورسره سم د دولت په عوایدو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي.